یم مدینی پس مزړه خوږیږي بیا او ډیر مې هغه پاک حرم یادیږي بیا بیا د کرم دریاب دی ربا بی پایان دی په ورتلو زمونږ نه کمیږي بیا مونږ نیولې سترګې ستا په لوی کرم دی او په دیدنه چې د حجاز مړیږي بیا بیا د سبا د درب د پاره ورشنو وایستا بینوا ډیر کړیږي بیا ستا په مخ باندې مې سوال ستا د وصال دی تعجب دی چې لا نه قبلیږي بیا نو یو ساعت به په هزار عید ورنکړما ستا حرم ته چې ګدا رسیږي بیا والله زار کم تیتا اتوار جنت کنا چلورائے روزخ کاری کی بیا ید جنت حران ولار دی تماشیتا او مشتاقان پو محبت جڑی کی بیا نو رضوان گوتا د حیرت خلکی نیولنو د صلات سلام درود غږیږي بیا یا د حضرت په مخه وصال غواړم ربا یا د هجران په تیغ مې زړه خوشیږي بیا نو تا نه بیا محمد امین غواړي خاوندنو چې روزې نه د حضرت زیاریږي بیا شاړاوې جونګړاوې خو یار مدینه کې وې شاړاوې جونګړاوې خو یار مدینه کې وې وږې وې او تږې وې خو یار مدینه کې وې کله چې شاړاوې جونګړاوې او یار مدینه کې وې دا مې چې کله شروع کړو د الله شان ته وګوره هم په کال باندې الله جل جلاله خپل پورته وسو د سپینګری رونه مرا سره وای تاسو چې ته به نو ویلې خو وای ثواب دې پکې ما د یو میګرام نو اوریدو که ثواب پکې نه وینځم منې کړو ما نو چې ثواب پکې دی او شته پکې څه پکې شته ما پکې ولیدل کنه وی وای را سره شاړه جونګړه خو یاره مدینه کې وي شاړه جونګړه خو یاره مدینه کې وای شاړه جونګړه خو یاره مدینه کې وي شاړه جونګړه خو یاره مدینه کې وي وږې وي او تږې وي خو یاره مدینه کې وي وږې وي او تږې وي خو یاره مدینه کې وي خیر کوي ملنګ یارا خوشتاوي څنګ پسنګ یارا سبحان الله خیر کوي ملنګ یارا ستاوي څنګ پسنګ یارا وې سر ګریوان یارا خوشتالارا کوسکې وې شاړا وې چونګړا وې خو یارا مدینه کې وې وږې وې او تږې وې خو یارا مدینه کې وې خورو کې ګردونو کې او تلې راتلې خوندونو کې خورو کې ګردونو کې او تلې راتلې خوندونو کې کاڼې وې او شګې وې کاڼې وې او شګې وې تشتاوې میرکې وې شاړه وې چونګړه وې خو یاره مدینه کې وې وږې وې او تږې وې خو یاره مدینه کې وې ستا لارو کوڅو کې وې
او خیر می پکاسو کې وای سبحان الله ستالا رکسو کې وې او خیر می پکاسو کې وې دا شین ګمبد دیدار وې دا شین ګمبد دیدار او دا زمونږ د ټولو په نصیب کې وې شاړه وې چونګړه وې خو یار مدینه کې وې وګې وې او تګې وې خو یار مدینه کې وې خیر دې شګې سری دی وې او مونږ ټول خپې ابلغ پې دی وې خیر دې شګې سری دی وې او مونږ خپې ابلغ پې دی وې سر دلی ونو پشان سر دلی ونو پشان ستا په استانه کې وې شاړه وې چونګړه وې خو یار مدینه کې وې وګې وې او تګې وې خو یار مدینه کې وې ستا وطن کلر دې اے حاجی صاحبا ستا وطن کلر دې کل ملغلر دې خو جند قسمتون دې دا که مزیان چې راغلي دا وینه تاسو کوي خو جند قسمتون دې یا رب دا زمونږ د ټولو په نصیب کې وي امین وای شاړه وې چونګړه وې خو یار مدینه کې وې وګې وې او تګې وې خو یار مدینه کې وې غاړه کې کچکول ملنګ او ستا په دروازه کې وې څوک چې ستا د غلامانو غلامي کړي